هڅ کسان په نامه ګرانو او قدرمنو هیوادوالو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم هر کله راشئ. په دې هیله چې ټول د روغتیا په جامه سمبال اوسئ او په هر ځای کې چې یاستئ ښه ورځ هم شروع کړي. د نن ورځې پروګرام شروع کوو. البته د یادولو وړ ده چې دغه پروګرام تاسو د کلیفورنیا په وخت د سهار په 10 بجو، د کابل په وخت د شپې په 9 بجو او د پښتونخوا کې د شپې په 10 بجو اورېدلی شي. دا پروګرام په ژوندۍ بڼه د سباوون د صفحې د فیسبوک له لارې خپرېږي او هم تاسو کولی شئ چې دغه پروګرامونه وروسته زموږ د ویب سایټ سباوون.com او هم د یوټیوب چینل سباوون ویکلي د خوا نه وګورئ. البته زموږ پخواني پروګرامونه هم هلته پراته دي، تاسو کولی شئ وګورئ. تاسو کولی شئ خپل وړاندیزونه، پیشنهادونه او سوالونه موږ ته راولېږئ. د فیسبوک په لارې هم موږ سره اړیکې نیولی شئ، ایمیل راولېږلی شئ. موږ به ستاسو سوالونه انشاءالله د محترمو میلمنو سره وړاندې کړو او همداراز کوم سوال یا د هغه چې جواب نشي په آینده کې تاسو سره په ارتباط کړو. په دې هیله چې افغانستان کې تلپاتې صلح راشي، د نن ورځې پروګرام شروع کوو. د قدرمن ډاکټرعبدالقیوم مومند نه هیله کوم چې پروګرام شروع کړي. د نن ورځې پروګرام البته د قطر د سولې په باره کې دی چې موږ میلمانه لرو چې د قطر د سولې کې څه مشکلات دي او څه پرابلمونه دي په هغې باندې بحث کوو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او خوشحاله اوسئ. زمونږ د نن شپې د نن ورځې خپرونه ده د سولې خبرې ولې ټکنۍ شوې او زمونږ میلمه دی محترم الرحمن رودوال د ټاکنو د کمیسیون پخوانی سیمه ییز مشر، البته د کابل او شاوخوا ټولې سیمې پکې داخل وي. موږ سره میلمه دی او موږ سره نور دوستان هم شته دی. په دې هکله به موږ سره خپل نظرات او پوښتنې وړاندې کړي. مخکې دې نه چې اصلي خبرې ته لاړ شو، اړینه ګڼمه چې په دې خپلو غمجنو او غمځپلو ورونو او خویندو باندې خبرې وشي. د هلمند پیښه ډېره د غم او درد نه ډکه پیښه وه او ډېر بې ګناه انسانان پکې د منځه ولاړل. ډېر کورونه خراب شول، تقریبا 15,000 کسان بې کوره شو، سلګونو کسان شهیدان شو. موږ خپله غمرازي شریکو. الله دې شهیدانو ته جنتونه په نصیب کړي او کورنیو ته د خدای صبر وکړي ورکړي. مګر دا د یادولو خبره وړ ده چې دغه پیښه په هیڅ راز سره د منلو وړ نه ده او د هرې خوا نه دا د تقبیح وړ ده. هر چا دا کار کړی دی، د هرې خوا نه شوی دی، په هره پلمه باندې شوی دی، په هر نوم باندې شوی دی. د افغانانو وژل باید نور بند شي، د وینې تویول باید نور بند شي. دغه انسانانو وژل 43 کاله موږ جنګ وکړ، موږ په جنګ باندې نه مړېږو. زه نه پوهېږم چې په دې جنګ باندې به د افغانانو مړښت کله پوره کېږي. دنیا کې خلک په سوله پسې ګرځي، موږ هره ورځ جنګونه نوي نوي پلمې ورته پیدا کوو او نوي نوي نومونو باندې بې ګناه انسانان وژنو. کاشکې زه دا وایم چې هغه کسان چې په دې جنګ رهبري کوي د هغوی هم پکې ځینې بچي مړه شي چې بیا ورته معلوم شي چې دا د اولاد درد، د ورور درد، د مور درد، د ښځې درد، د پلار درد څه شی دی. خو له بده مرغه د لوړپوړو چارواکو نه پکې بچي مري، نه پکې ورونه مري، نه پکې پلرونه مري، نه پکې څوک مري، ځکه په دې ملت باندې دا خلک رحم نه لري. نو په دې ملت رحم پکار دی، په دې ملت باندې خواخوږي ورسره پکار ده او د دې ملت وینې تویول نور بس دی، نور موږ دا نشو زغملی او هیڅ چاته د زغملو وړ نه ده. رودوال صاحب په خیر راغلی، هر کله راشئ، مهرباني وکړئ د سر خبرې تاسو په خیر اوسئ. ډاکټر صاحب سلامونه تاسو ته، د سباوون آنلاین ټولو ملګرو ته او هغه دوستانو ته چې موږ په سکرین ګوري. را به شو دې ته چې دغه د سولې خبرې چې روانې شوې وې او یو هیله او امید زموږ هېوادوالو ته پیدا شوی و چې بالاخره د 43 کلونو وروسته په افغانستان کې د سولې څرنۍ راشي. هغه هم د پلمو په اساس باندې شاته ځي او نوې نوې خبرې پکې را پیدا کېږي. یو اړخ
د قطر تړون باندې ټینګار کوي او بل اړخ بیا په قرآن او په سنتو باندې ټینګار کوي کېدای شي سبا له نورې پلمې هم رامنځته شي. څه فکر کوئ د دې خبرو د ټکنۍ کېدو اصلي علت څه شی دی؟ تاسو په کابل کې هلته ژوند کوئ، حالات د نږدې نه څېړئ، موږ خو د لرې نه څېړو. هلته څه ګنګوسیا روان دی؟ خلک څه فکر کوي، څه تبصرې کوي، ولې دا خبرې شاته وځنډېدې؟ مننه ډاکټر صاحب. یو ځل بیا دوستانو ته سلام. دغه خبرو بمبست تتلل او د خبرو ټکنۍ کېدل واقعا چې افغانانو ته او ټولو خلکو ته چې د سولې پلویان دي، د سولې لارویان دي، هغوی ته د اندېښنې وړ ده. که اجازه مې یو 2 دقیقو کې زه داسې د دې خبرو په ماضي او بیکګراوند باندې غږېږم. اساسا خو ولې دا سیمه ټارګېټ ته، ولې دا سیمه دومره مهمه ده او یا دا زموږ خطه د ستونزو او د جنجالونو ده. دا یو د ګریټ گیم خبره ده، یو غټه لوبه او غټ جنگ دی. دلته افغانان د نړیوالو د دسیسو او د پلمو ښکار دی او افغانستان د جنگ په میدان بدل شوی دی. د افغانستان جغرافیوي ارزښت او د موقعیت د دې باعث شوی دی چې نورو خلکو ته، بهرنیانو ته او په ټوله کې نبر قدرتونو ته د دې زمینه برابره کړي چې دلته مداخله وکړي او د افغانستان په مسایلو کې دوی په یو نه یو شکل دلچسپي لري. نو د خبرو ټکنۍ کېدل څو بعدونه لري. لومړی بعد یې همدا دی چې موږ افغانان که اوس دا د حکومت خواښې او که اخوا د طالبانو لورې، منګه د خپل هیواد، د خپل ولس او د خپلو خلکو سره واقعا د رښتینې سولې سره مینه نه لرو او غواړو چې د خپلو موخو دپاره دغه سوله م استعمال کړو. دلته بهرنیان هم خپل موخې لري او هغوی لاسونه هم راوږده کړي دي. پاکستان چې زموږ ستر ګاونډی دی او زموږ په سوله کې ډېر غټ رول لري، همداراز امریکایان او دا نور واړه هیوادونه زموږ په چمګاونډ کې دوم د دې مسئلې د پر مخ بیولو لپاره خپل پلان نه لري. اور څوک د خپلې زاویې او د خپل نظر نه ګوري او غواړي چې د دوی نظر پکې حاکمي. اوس تاسې مخکې یاده کړه 2 خبرې دي. اول دا چې د دوی یوه بهانه ده، طالبان په دې ټینګار کوي چې د امریکې او طالبانو ترمنځ چې کوم د سولې تړون شوی هغه د بیس یا مبنا د مذاکراتو قرار ورکول شي او ورسره څنګه دا بعضې فرعي خبرې لکه د فقه خبره یا د اسلامي شریعت او د اسلامي امارت خبره، دا یو اړخ دی. او دا بل اړخ هم چې اوس د جمهوریت او د دیموکراسۍ او د 19 کالو د ارزښتونو او یا په د سنت او شریعت خبره دوی هم تازه تاسې به اورېدي، دوی هم کوي چې کله موږ افغانان مسلمانان یو، موږ د سنت او شریعت خبرې کوو او د سولې خبرې کوو. غیر له دې نه چې خپلې موخې او ګټې په پام کې ونیسو، د افغانستان دپاره او د افغانانو دپاره سوله ډېره اسان ده. بدبختي دا ده چې دواړه لوري غواړي چې په دې خبرو کې بری لاسته راوړي او دغه د سولې خبرې په خپل نفع وڅرخي او داسې یو سوله په افغانستان کې راشي چې دوی د خپلې زاویې او د خپل لید نه ویني. نو دا اساسي ستونزه ده. د بهرنیانو لاسوهنې دا بله ستونزه ده. خو په ټوله کې زموږ خپل مشکل چې موږ افغانان یو هغه همدا دی چې که موږ صادقانه او مخلصانه د سولې دپاره ژمن یو، نو دواړه لوري، هم د حکومت لوري او هم د طالبانو لوري، دوی باید څه انعطاف وښیي او دوی باید د خپلو هغه سرو لیکو سرو خطوطو نه شاته شي. د افغانانو د خاطره، د افغانستان د خاطره، په دې خطه کې د سولې له خاطره دوی باید هغه لیکي او هغه خطوط پرېږدي کوم چې دوی پرې ورته سرې کرښې ویلي او سرې لیکي دي او ترې نه تېرېږي. د ټولو نه مهمه سوله ده. په افغانستان کې امن دی. کله چې سوله راله د دوی دواړو جانبینو چې شریعت او سنت دعوه ده دا هم تطبیقېږي. کله چې سوله راله د دې جانب چې جمهوریت، دیموکراسي، د ښځو حقوق
د بشر حقوق د مطبوعات ازادي دام تطبیقیږي جنګ مړ کیږي خو چې سوله نه وي دغه چغې او دغه اوازې دغه شعارونه د دې طرف نه یا د هغې طرف نه دا هوایي خبرې دي او دا هغه خبرې نه دي چې موږ د سولې خوا ته بیایي او موږ ته د سولې زمینه برابره کړي. مننه رودوال صاحب. را به شو د دوی د دریځونو ته طالبان په دې باندې ټینګار کوي چې زمونږ د خبرو بنیاد باید د امریکا سره تړون وي، مګر که د امریکا سره تړون سړی وګوري د تړون کې په اوله ماده کې د پوځونو په وتلو باندې خبرې شوې دي، په دویمه ماده کې هم د بندیانو د خوشي کولو مسله ده، او په څلورمه ماده کې د افغانستان د راتلونکي حکومت ته اشاره شوې ده. بیا د دویمې برخې په دریم څلورم ټکي کې دا ذکر شوي دي چې دایمي او هررخیز اوربند د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکراتو په اجنډا کې یو موضوع وي. بین الافغاني مذاکراتو ګډونوال به د تطبیق د ګډ میکانیزمونو په شمول د دایمي او هررخیز اوربند په څرنګوالي بحث وکړي، نیټې او څرنګوالي بحث وکړي. د افغانستان د راتلونکي سیاسي نقشې له بشپړتیا او توافق سره به اعلان کړي. دا صحیح نه لوستل کېږي. په هر صورت سره دا یو برخه ده. بیا په درېیمه برخه کې بیا لیکلي دي په دویم ټکي کې چې د بین متحده ایالاتو او د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکراتو لارې تر جوړجاړي وروسته د نوي افغان اسلامي حکومت ترمنځ اړیکې وشي، او بیا په درېیمه ماده کې لیکلي چې د نوي افغان اسلامي حکومت لپاره د اقتصادي مرستې دوام ولري. دلته اوس خو کوم دریځ نشته دی، دلته خو د کوم داسې څه په منځ کې نشته چې په دې باندې ټینګار کېږي چې دا د هغه بنیاد وګرځي. په دې کې خو داسې څه نه دي لیکل شوي چې د هغې په اساس به خبرې څنګه مخې ته ځي، دا ډیالوګ به څنګه مخې ته ځي. فقط ویل شوي دي چې بین الافغاني خبرې دي او د هغې نه وروسته به نوی اسلامي حکومت وي. زه په دې دریځ دلته کې نور څه خپارې یا خلک پرې پوهېږي او موږ پرې نه پوهېږو، دې کاغذونه پرته څه موجود دي چې په دې باندې بحث وکړو، بیا به راشو د افغانستان دریځ ته. مګر د دې په خوا کې د یو څه دریځ چې دلته اوس د دواړو خواو نه په هغې باندې ټینګار کېږي، دغه دریځ د دې سبب ګرځي چې دا خبرې نورې هم پسې ټکنۍ شي او دا مسایل سره همداسې اوږده شي. روغه خبره پیدا وي چې مخکې هم په دې پروګرامونو کې موږ ویلي وو، خپرونو کې، چې یو بل ته د تیریا وکړي او د زغم څخه کار واخلي. رودوال صاحب مهربانه شئ. دغه موادات چې تاسې ولوستل او د 4-5 پاراګرافه چې تاسې یو ولوست، دې کې د طالبانو د ټینګار اصلي نقطه هم همدا ده چې د دې مذاکراتو اصلي بنیاد او اساس چې دی همدغه د امریکایانو او د طالبانو هوکړلیک دی چې د دوی ترمنځ شوی. که افغان دولت اوس په دوحه کې ناست دی د دې خبرو لپاره، نو بنیاد او بیس دغه معاهده ده. طالبان د ټینګار اصلي ټکی دا دی. مګر د افغان حکومت دلته ځان د یو لوري په حیث او د یو پلوي په حیث دلته او د څه پاینټونو او د څه امتیازونو چې دی په دې ټولنه کې دلته لري، او مثلا دوی لویه جرګه جوړه کړه، د خلکو نه یو جواز واخیست 2 ځلې. دوی دلته د یو مشروع حکومت په راس کې قرار لري چې هغه یو منتخب حکومت دی. دوی پارلمان لري، یو سیاسي ثبات او نظام تقریبا دلته شته دی، په نړۍ کې پیژندل شوی. دوی د یو مستقل سټیټ او دولت له حیثه اوس د طالبانو سره د مذاکراتو په ما مخکې عرض وکړ چې د افغانستان دولت د یو مستقل سټیټ یا مستقل دولت په حیث هغه چې د 2 لویو جرګو نه د دغې سولې د مذاکراتو مشروعیت اخیستی، هغه چې د انتخاباتو په نتیجه کې منځته راغلی، هغه چې دلته د یو مستقل سټیټ مؤلفې لري، لکه حکومت دی، پارلمان دی، مقننه قوه ده، قضایه قوه ده، او دلته د یو نظام نه نمایندګي،
او ډیره جالبه دا ده چې د افغانستان حکومت یا افغان دولت په دې لستیو کې په دې وتوانید چې خپل ټول سیاسي حریفان خپل ټول هغه اقلیتونه او هغه چې په ټوله کې د حکومت داخلي را په شو دی بل درشته چې دغه د خوانه د افغانستان د حکومت د خوانه چې نوې دریځ رامنځته شوی دی او وی په دې باندې اصرار کوي چې موږ د قطر قرارداد بنیاد نه ګڼو، بنیاد زمونږ باید قرآن او سنت دي. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې څوک موجود وي چې هغه د قرآن او د سنت سره مخالفت ولري، مګر په دې کې یو جزئي پوښتنه رامنځته کېږي کله چې موږ د یو خوا ستاسو فکر یې څه موده مخکې دغه مسله رامنځته شوه چې د حنفي فقه په څنګ کې باید جعفري فقه هم دلته داخله یو حاکمه یو هغې په اساس باندې خبرې مخته راشي. په دې باندې موږ یو دغه خپرونه هم لرله او په دې هکله هم ډېرې خبرې وکړې. نو که چېرې د قرآن او د سنتو په اساس باندې خبره کېږي نو دلته خو په افغانستان کې اکثریت خلک سني مذهب خلک دي، نو آیا موږ به قرآن خو په خپل ځای دی، هغې کې خو تغیرات نه راځي، نو آیا موږ به په بخاري احادیثو باندې خبرې کوو او که په کافي باندې به خبرې کوو، که دواړو په مختلط باندې به خبرې کوو؟ دا خپله یو ستونزه رامنځته کوي په دې وطن کې او بیا مشکل اضافه کېږي. دویمه خبره دا ده، زه داسې کله کله تشویش لرم چې دا خلکو دا خبره د قرآن او د سنت راپورته کړې، داسې نه شي چې دوی بیا په خپله خبره کې پاتې راشي او بیا به دې ته وخت ولري چې صبر وکړه چې موږ علما ولیږو قطر ته چې دا د قرآن او د سنت نه خبرې کېږي، چې هلته خو عالمان نشته. په اوسني حیات کې خو داسې کسان په غیر د مولوي صاحب لودین او یو دوه درې کسان نه داسې کسان نه دي چې هلته دوی په قرآن او په احادیثو باندې خبرې وکړی شي. نو کېدای شي دا بیا بله بهانه چې صبر وکړه موږ دلته علما راوغواړو، جرګه راوغواړو چې هغه موږ ته شهید علما معرفي کړي، بیا په هغې اساس باندې خبرې مخته لاړ شي. دغسې یو ستونزه زه ګورم په د افغانستان په دریځ کې. خو زما غږ او کمره آن نه وه، نو کېدای شي دا پوښتنه ماته راځي او زه غواړم په همدې برخه کې هو همداسې خبره همداسې وه رودوال صاحب چې دا د افغانستان دریځ چې دی په دې هکله باندې هم یو څه بحث پکار دی، ځکه دا خپل دریځ کې ستونزې شته دی. نو ما خبره دا کوله چې که په جمهوریت سره په تصادم کې خبرې نه کوو او په ټکر کې خبرې نه کوو، د جمهوریت تقاضا دا ده چې یوه رایه د چا زیاته وي هغه په جمهوري قوانینو او فرامینو کې هغه وړونکی او ګټونکی دی. نو په افغانستان کې د حنفي فقې پیرو خلک ډېر زیات، یعنې د 100 کې 15 نه ډېر دي. نو دا یو جمهوري حق دی د حنفي فقې، دا بهانه نه ده، دا بهانه ده، دا اصلي ستونزه نه ده او دا د مذاکراتو دپاره د بندونو اچول دي. زما نظر دغه دی. زما پوښتنه دا وه چې د کابل حکومت اوس دا دریځ دی چې قرآن او سنت دي، نو که د یو خوا نه که په دې باندې ټینګار کېږي چې فرضاً نور فقه دې هم داخلي او بل ته بیا د طالبانو سره د قرآن او د سنت په اساس خبره کېږي، نو موږ خو بیا مجبور یو چې د چا خبره هغه سنت چې معمول دی او هغه بخاري دی یا مسلم دی یا دغه دی یعنې د اهل تسنن احادیث دي، په هغې اساس سره مخته لاړ شو. دلته خو که فرضاً د اهل تشیع احادیث لکه الکافي او التهذیب او الاستبصار واخلو، بیا خو دلته خپله بیا یو ستونزه رامنځته کېږي په دې کې. ډاکټر صاحب خبره د شریعت او د سنت د دواړو خواو عنوان او ریکلام ده، دا بهانه ده. که په سنت او شریعت خبره نو الحمدلله طالبان هم دا غواړي او د هغوی دا شعار او دغه 13 کاله جنګ هم د امدې لپاره او د افغانستان یو اسلامي نظام دی
دویم د امدې لپاره هلې ځلې کې همدا غواړي او ټایټل یا هغه د سټیټ نوم زموږ چې دی دا هم افغانستان اسلامي جمهوریت دی نومانه ده او د اساسي قانون کې هم زموږ په صراحت سره په لومړیو مادو کې لیکل شوي دي چې د افغانستان ټولې پرېکړې او د فیصلې به د اسلام په بنیاد او د هغه سره باید په مغایرت کې نه نو خبره خو بیا حل ده اصلا خبره دا ده چې دواړه لوري غواړي چې په مذاکراتو کې ځان برلاسي وکړي او د خپل ځان لپاره څه ګټه وکړي نو د دې لپاره مختلفې بهانې او ذرایع عنوان کوي او دا وړاندې کوي او دا د مذاکراتو د شاته تګ د مذاکراتو د ماتلیدو او د مذاکراتو د بنبست سره د واقع کېدو دپاره دغه ټولې پلمې دي چې دواړه لوري وړاندې کوي او دا د افغانانو په خیر هم ده د افغانستان په خیر هم ده او د نړیوالو په خیر هم نه ده ځکه سوله اولویت دی ما مخکې عرض وکړ کله چې سوله وي نو دلته هم شریعت تطبیق کېږي هم جمهوریت راتلی شي هم دلته یو آرام او سوکاله ژوند دلته د خلکو لپاره تامینېږي او هم دلته اقتصادي اجتماعي او په هر لحاظ باندې ټولنیز رشد او پرمختګونه منځته راځي اصلي خبر دا ده چې دواړه لوري غواړي چې په دغه مذاکراتو منځ باندې ځان دپاره کار وکړي دا بهانې دي دا حربي دي دا ذرایع او اسباب دي چې د سولې په وړاندې دي رودوال صاحب کوربه ودان د افغانستان حکومت ته چې کېنې دوی وایي چې موږ د افغانستان د حقوقو نه دفاع کوو د افغانستان د خلکو نه دفاع کوو موږ د افغانستان استازي یو موږ ته دوی رایه راکړې او موږ د دوی د حقوقو دپاره دوی پرمختګ دپاره کار کوو موږ دا یو هغه یو که طالبانو ته کېنې هغه وایي چې موږ د افغانستان د ازادۍ دپاره جګړه کړې او موږ د افغانستان د ملت نمایندګان یو اکثریت زموږ سره دی او دا هر څه یعنې دواړه خواوې د ملت نمایندګان ځان نماینده بولي مګر د خبرو په میز باندې ستاسو د خبرو په اساس هره خوا غواړي چې خپل تله درنه کړي او څه لاسته راوړنې ولري نو داسې معلومیږي چې ملت مطرح نه دی مطرح فقط د دواړو خواوو هغه سیاسي ګټې دي که ملت مطرح وي نو د ملت د ګټو په خاطر خو سړی ډېر څه نه تېرېږي نو دلته خو ملت چېرته شو چې دواړه خواوې وغواړي چې څه لاسته راوړنې ولري ټول دا همدا ده چې دواړه خواوې د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دواړه خواوې غواړي چې طالبان په دې خیال او فکر دي چې موږ 13 کاله جنګ وکړو موږ امریکا په ګونډو کړه امریکا په شا لاړه امریکا بالاخره موږ 14 کې کړي وو موږ سره راله کېناسته موږ سره مذاکرات وکړه په یو نوه دو نړیوال شکل باندې ځان ته مشروعیت حاصل کړه دو داسې یو فاتحانه برخورد باندې د دوحه په میز کې ناست دي او په داسې یو فاتحانه انداز باندې دو خپل مسایل طرح کوي دا یوه ستونزه ده بل طرف چې د افغان حکومت دی لکه مخکې چې تاسې ما عرض وکړو دا یو مشروع حکومت د انتخاباتو په نتیجه کې راغلی د دوه لویو جرګو نه د دغې سولې مذاکراتو دپاره بل مشروعیت اخیستی د یو منظم حکومت یا د یو مکمل حکومت هغه ټولې مؤلفې لري نو د دې زاویې نه ځان ګوري زما عرض دا دی چې دواړه خواوو ته دلته انعطاف پکار دی د خپلو ګټو لپاره د اسلامي غره شریعت او د سنت او د شریعت د تطبیق لپاره په افغانستان کې د سولې لپاره امینزي صاحب که بیرته په لاین کې او کولی شي مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته هم که دوام ورکړئ لیدونکو او د پروګرام د سباوون پروګرام قدرمن مشر جناب ډاکټر صاحب مومند تاسو ته ټولو ته او ګران میلمه رودوال صاحب ته خپلې نیکې او سلامونه تقدیموم زه غواړم چې په مختصر ډول باندې خپل نظر وړاندې کړم ګرانو اورېدونکو ته هغه دا چې واقعا د خطر خبرې چې بین الافغاني مذاکرات دي تقریبا د ډېرو ورځو راپدې خوا دوام لري ولیکن ورځ په ورځ باندې په تعصب سره باید ووایو چې د سولې په خبرو کې
ځنډ او خنډ رامنځته کیږي او د افغانستان کافه ملت ورته د ډیرو زیاتو امیدوارو سره شپې سبا کوي ولیکن په نتیجه کې وینو چې په داخل د افغانستان کې جنگ نهایتا زیات زور اخیستی ده بې ثباتي فقر او ناامني دا ټول هغه عوامل دي چې افغانان او خاصتا بې وزله افغانان د ډیرو زیاتو تشویشونو ستونزو او کړاوونو سره مواجه کړي دي له بلې خوا څخه په جګړه کې چې د هر وخت په نسبت جګړې اوس ډیر زیات زور اخیستی ده بې وزله بې ګناه افغانان او مسلمانان وژلی کیږي نو زما وړاندیز په دې اساسو او تاریخي شیبو کې خاصتا د افغانستان ملت ته ده چې دوی باید بې تفاوته پاتې نشي او خپل غږ پورته کړي او داسې یو قوت رامنځته شي چې د دواړو طرفینو په مابین کې په کامله بېطرفي باندې مداخله وکړي او پیدا کړي چې کوم خوا د سولې د مذاکراتو نه عقب نشیني کوي دا چې اوس یو لوری په یو او بل لوری په بل باندې اتهامات واردوي او د افغانستان د خلکو ذهنونه د تشویشونو سره مخامخ کړي دي نو ښه خبره دا ده چې د افغانستان خلک په دې تاریخي شیبو کې خاصتا علما سیاسیون متنظفین دا ټول باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د قطر او د دولت هیئت چې دوی ته یو تاریخي مسؤلیت ور په غاړه ده دوی د خدای ملت په وړاندې نور بې تفاوته پاتې نشي او د دې اوږدې غمیزې دپاره چې په افغانانو تپلی سوې ده د مذاکراتو او د تفاهم د لارې نه د حل لاره پیدا شي ځکه اوسنی جنګ صرف او صرف د افغانانو په منځ کې ده او د دې جنګ ټول زیان او تاوان افغانانو ته رسیږي نو په لنډ ډول باندې ویلی شم چې باید یو درېمګړی بې طرفه د ملي شخصیتونو یو ټیم جوړ شي چې هغه متشکل وي په خارج کې افغانان چې واقعا ډیر دردمن افغانان دلته موږ لرو او ستا په اروپا امریکا او اسیا نورو هیوادونو کې او په شمول د داخل د افغانستان تر څو دغه ټیم خپل موجودیت اعلان کړي او د دواړو طرفونو سره د سولې په برخه کې کومک وکړي تر څو دواړو طرفونو ته مشورې ورکړي او د صمیمیت فضا ایجاد کړي او د افغانستان د 40 کلنې غمیزې ته د حل لارې پیدا کړي نور مو وخت نه نیسم جناب مومند صاحب بیا هم ټولو دوستانو ته زما نیکې هیلې او سلامونه د خدای په امان مننه رودوال صاحب آخري پوښتنه که داسې مطرح کړو بیا به لاړ شو دوستانو ته هغوی هم څه پوښتنې او نظرات شاید ولري که د افغانستان نه د امریکایانو د فوزونو تګ ته سړی وګوري او د دوی د غیر مسؤلانه ځایانو خوشي کول او په افغانستان کې یو بیا یو نوې حرج و مرج رامنځته کولو خلکو لګیا دي بیسونو باندې ورځي او هغه شیان چې راخلي کوم اوسپنې چې دي هغه راوړي هر څه چې کوي او بل د افغانستان نه وسله لیږل او هغه پاکستان ته ورکول فکر نه کوئ چې دغه د قطر خبرې هم د دغه یو پلان یا د افغانستان د کړکېچ د جنجالي کولو یو برخه وي دغه کېدای شي دغه ټول ځنډونه چې رامنځته کېږي د یو پلان په اساسي یا که پلان په منځ کې نه یو څه نورې طرحې به موجود وي خو په هر صورت سره دا بیا وخت فیصله د دې وکړي مګر اوسني کړکېچ ته سړی ګوري داسې معلومیږي چې دواړو خواو ډېر مشکلات په خپل منځ کې لري او دوی به ونشي کړی چې خبرو ته سره په نږدې وختونو کې یا په اسانۍ سره کینی خبرې وکړي نو بهترینه لار به دا چې زه فکر کوم چې یو ځایناستی حکومت رامنځته شي او د دې ځایناستي حکومت د لارې نه بالاخره دا دواړو خواوې یو موافقې ته ورسېږي او بیا دا ملت پرېږدي چې ملت هر څوک خوښوي د لارې نه د ټاکنو نه هغه ته د واګې ورکړي چې بیا طالب ګټي او که اشرف غني ګټي او که عبدالله ګټي او که حکمتیاري ګټي او که هر څوک یې ګټي مګر زه فکر کوم چې د ځایناستي حکومت لپاره به د غور خبره دای چې داسې کسان په دې ځایناستي حکومت کې داخل نشي چې هغه په دې تېر 40 کلن 40 کلن جګړه کې برخه لرلي
په هغې کې ښکېل کسانی یا وزیر تیر شوی یا رئیس یا صدر اعظم تیر شوی یا رئیس جمهور تیر شوی یا غټ بل په ولسي جرګه کې حتی مشرانو جرګه کې دا کسان ځکه دوی ټول طرفونه دي او دوی ټول اړخونه دي نو که دوی په دې باندې موافقه کې فکر کوم چې یو درېمګړی چې هغه په دې افغانستان په قضیه کې کوم خاص لاس نه لري د دې مسلې د حل دپاره به یو څه وکړی شي. رودوال صاحب مهرباني وکړئ زما پوښتنه تاسو نه پاسه ما په بل شي باندې خبرې وکړئ. چالان شو ډاکټر صاحب تاسو ښایسته ټکي ته اشاره وکړه. په افغانستان کې سوله چې دا اولویت دی او د 40 کالو غمیزې ته د پای ټکی ایښودل دا اولویت او دا اصلي خبره ده. د دې نه لوړ ارزښت هېڅکله هم نشته د افغانانو لپاره، نه شته او نه به وي. سوله اولویت دی او سوله ارزښت دی. سوله بدیل نه لري، سوله قیمت نه لري سوا د دې نه چې د افغانستان ارضي تمامیت او د افغانستان د خلکو استقلال او ازادي دا د دې ممد او همکار پدیدې دي. دا مهمه ده چې سوله راشي. دا چې په کوم قیمت راځي دا باید دواړو لوري ما مخکې عرض وکړو چې دوی باید انعطاف وکړي. دا لازمه نه ده چې همدا حکومت کې او دا د دوام ورکړي نو که سوله راځي او که نه راځي خو دا حکومت یا دا هم نه ده په کار چې د طالبانو هغه فاتحانه راتګ لکه په 95 او 50 او 80 کې چې دوی دلته وو په هغه شکل باندې. زما عرض دا چې د دواړو خواو ته انعطاف پکار دی او د انعطاف په ذریعه دو کولی شي چې سوله راوړي او لاره به بالاخر همدې ته جوړېږي چې یو موقت حکومت یا موقته اداره راشي چې د دواړو خواو په توافق وشي، بیا انتخابات وشي، بیا اساسي قانون باندې غور وشي، بیا هر څوک وړاندې شي ځان کاندید کړي. دا چې څنګه به موقت حکومت راځي، څوک به د موقت حکومت په راز کې ممکن دام د دوی د مذاکراتو د بنبسته د تګ یو علت دا فکر کوم رودوال صاحب بیا زموږ نه دغه شو. خیر په صورت سره د خپل دوه قرارداد ته هم وکتل شي په هغې کې د نوي اسلامي حکومت خبره شوې ده، د دولت خبره نه ده شوې. نو حکومتونه تغییر دولت په ځای پاتې کیږي. په افغانستان کې چې کوم تشویش موجود دی زه فکر کوم چې هغه تشویش په دې قرارداد کې په خپله رفع کیدی شي ځکه دلته د دولت ذکر نه دی شوی، د نوي اسلامي حکومت ذکر شوی دی. نو نوی اسلامي حکومت کېدای شي مشر یو څوک بل څوک اساسي قانون کې یو څه تغییرات تبدیلات راشي، په وزیرانو کې تغییر راشي، په ولسي جرګه کې دا فرض حکومتي جوړښتونه دي په هغې باندې به دومره ستونزه نه وي. خو د دې خبرې په اساس باندې دولت ته منځه نه ځي. دراني صاحب مهرباني وکړئ تاسو څه نظر درلوده بیا به لاړ شو نورو دوستانو ته هغوی هم غواړي چې په دې باره کې خبرې وکړي. السلام علیکم ورونو او خورې ټولو ته سلام وایم. د ما نظر دا ډاکټر صاحب مومند ته سوالونه وکړل. د ما نظر داسې ده چې اوس دغه ټول کارونه چې شاته اچي د ما په نظر باندې د امریکا انتخاباتو ته ماتل دي. دواړه خواوې انتخاباتو نتیجه به تخیل سي او زه فکر کوم دواړه خواوې کولی شي یا د دوی په تخمین باندې به داسې برداشت به اخیستی وي چې که ټرمپ یې ویسي په څه رقم سره باید کار وکړي او که بایدن یې ویسي په څه رقم سره کار وکړي. نو تر هغه وخته پورې به امکان لري دغه جنجالونه او چنې دوام لري، اما بعد له هغه نه بیا امکان لري په سرعت لاړې شي. موږ په خپل دغه افغانستان چیرته ځي پروګرام کې دغه هفته کې موږ وړاندیزونه ورکړل چې یوازې د دې چې په قسم د مسلسل موضوعات حل کوي دغه کمیټې که تقسیم کړي په قسم د موازي دغه شیان چې ټول په بحث کې دي په اجنډا کې یوه کمیټه مسؤله کړي مثلا د افغانستان د اقتصاد لپاره، یوه د مختلفو ازادیګانو لپاره، یوه د بنسټیزو مؤسسو لپاره، یوه سیاسي نظام لپاره. په دغه کې په عین وخت کې
مخ لاړ شي چې دا سفیو شي چې دغه پروګرام دې ټول ورسیږي او تطبیق کړي. نور زه شي نه لرم. مننه. صاحب ټلیفون د لارې راولې چې پاچا صاحب مهرباني وکړئ پاچا صاحب تاسو هغه ټلیفون کې. السلام علیکم ډاکټر صاحب مومند، ډاکټر کبیر جان مومند او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته د محبت نه ډک سلامونه تقدیموم. سره د دې چې ما ټول پروګرام نه دی اورېدلی او هغې کې څه بندښت راته، زه خپله تاسو پوهېږئ د سترګو تکلیف هم لرم او په دې ټکنالوژۍ سره هم سم بلد نه یم، خو بعضې شیان مې واورېدل. د رودوال صاحب بعضې خبرې مې واورېدې او په مجموع کې زه په دې باور یم چې عفه غواړم نو د طالبانو په پیشنهاد دغه دومه برخه چې زما د نظره منطقي ځکه ده چې دا د هغه خبرو دوام دی کوم چې د امریکایانو سره شوی دی په قطر کې، دا ځکه د هغې دوام دی چې د هغې پلان په دویمه برخه کې لیکل شوي چې بین الافغاني مذاکرات او اوربند د امریکا او د طالبانو د خبرو مجموعه تشکیلوي او خلیلزاد په دې باب وروسته د دې نام خبرې وکړي او ښاغلي خلیلزاد په خپلو خبرو کې وویلي چې که دویم بند د قرارداد تامین نشي نو دا خبرې بې ځایه دي او نتیجه نه ورکوي، یعنی هغه اوله برخه د خبرو هم بې معنا ده. فلهذا د طالبانو تاکید په دې باندې چې دا خبرې د افغاني جرګې سره چې کوم د افغانستان نه راغلي چې اوس یې هغوی د حکومت په صفت نه مني، دا درسته ده. یو بل دا چې رودوال صاحب په خپلو خبرو کې وویلي چې د کابل حکومت چې دی د یو مستقل حکومت معالفې لري. زه فکر کوم او هغې ته دا مثال ورکړه چې هغه یو حکومت دی او رای ګټلي دي. زما په باور څه چې دا عملي خبره ده چې هغه حکومتونه چې که په رایو هم راغلي وي او که نه وي راغلي دا د استقلال معالفه د حکومت نه لري. اول خو دا چې د 9 لکو خلکو رایه د یو مستقل حکومت معالفه نه ده. دویم دا چې د حکومت په ډېره ښکاره او په جهاني سطحه د هغه حکومت دوام دی چې د سپټمبر 11 د ورځې نه وروسته په 2001 کال کې د امریکایانو د یرغل په موجودیت کې په منځ ته راغلی او د هغې دوام دی او په خپله ډاکټر خلیلزاد طالبانو ته د ازادي خواهانو په سترګه ګوري او احترام ورته لري او هغې سره خبرې کړي او په دې باب یې څو ځله د ازادۍ د راډیو سره مصاحبې کړي چې ما سره په فیسبوک کې شته دی. فلهذا په حقوقي لحاظ چې تاسو ټول په دې ښه پوهېږئ دوی هغه خپل سټیج نیولی دی د دې دپاره چې دا حقوقي لحاظه دی یو قوت دی طالبان او دوی نن ما د پکتیا د والي دا خبرې واورېدې او هغې ویل چې طالبان یو واقعیت دی. کارزی صاحب په خپله وایي چې د امریکایانو مداخله ردوي یرغل ردوي چې هغه اولنی سړی و په دې خبره کې. نو تاسو څنګه داسې یو حکومت ته چې مستقل حکومت دا شي نو بیا د بابرک حکومت هم مستقل نو د نجیب حکومت هم مستقل نو او د امیر حبیب الله خان حکومت هم مستقل چې انګریزان پکې نه او د حکومت مستقلتوب په دې پورې اړه نه لري او دا حکومت خو ډېر په ښکاره راغلی. خو زه غواړم تاسو ټولو نه یوه پوښتنه وکړم، زما د پوښتنې ځواب راکړئ او هغه پوښتنه دا ده چې په دنیا کې داسې انقلاب، داسې کودتا، داسې پاڅون که لینینیستي وي که مارکسیستي انقلابونه دي او دا کودتاګانې انقلابونه دي او که اسلامي دي او که ملي دي راته وښیوئ چې هغې انقلاب کړي او بیا قدرت بل چاته سپارلی. نو اوس خو طالبانو امریکایان میز ته راوستي پس د 18 کاله جګړې امریکایان په دې قانع دي او د امریکا رئیس جمهور په چغې وایي چې دا یو ازادي خوا او جنګیالي خلک دي او موږ باید د دوی سره خبرې وکړو او 3.5 ساعت د ملا برادر سره خبرې وکړلې. امریکایان چې دا مني چې دا یو قوت دی او خبرې ورسره کوي نو دا نور څوک دي چې دا نه مني؟
افغانستان او تاسو په سترګو وینئ زه په یز افغان امریکن دا جرأت کوم چې ځان سره او د امریکایي کوي ټول خلک کوي دنیا کوي چې دا حکومت یو پاکټ حکومت دی او د امریکا په زور راغلی که پرون هلمند کې هغه ورځ هلمند کې امریکایانو بمبارد نه وی کړی خو لښکرګاه طالبانو نیولي وو نو موږ ټول په سترګو لیدل نو او چا داسې حکومت راوستی په دنیا کې چې انقلاب توري بلاغا وایي مړی به عبدالله خمیني راوسته ګاندهجي داسې حکومت چاته حق ورکړه په حکومت کې کوم بل مارکسیست په دنیا کې شته دی ماوتو سینګ راوسته چا راوستی خو هر چا چې انقلاب وکړ هغه او سهم یې پکې ډېر لره او لیدې کوي او انقلاب هغه حکومت جوړوي نو طالبان څنګه امکان لري چې داسې حکومت جوړ کړي چې زور به ده والي 18 کاله جنګ به ده کړی 80% او 80% افغانستان به ده سره او بیا به دغه به بل چاته ورکوي قدرت به بل چاته ورکوي دا غیر ممکن خبره ده نو او نه داسې انقلاب نو د دې ځواب به څوک ورکوي اچھا صاحب په دې خاطر نور زه د خبرو خاتمه ورکوم د خپل سوال ځواب هم غواړم او د حکومت هم وروره نه مشروع حکومت دی نه حکومت دی نه د خلکو په رایه راغلی دی او هسې یو پاپټ حکومت دی او په همدې خاطر د خلکو په رایه چې حکومت راشي هغه په خلکو حکومت کوي احمدشاه بابا د ولس په رایه راغلی و چې حکومت یې کوي پاچا صاحب پرېږده چې رودوال صاحب ځواب درکړي زما خبرې خلاص شو په خدای مسپارم منتظر یم دا شهرستان پاچا د نیویارک نه خبرې نیوجرسي نه پاچا صاحب ته سلام او درناوی او ډېر ښایسته وغږېد زما هم خوښ شو که پاچا صاحب متوجي و ما عرض وکړه چې طالبان په دوحه کې په دې استدلال باندې په دغه ماده باندې ټینګار کوي چې دا حکومت د افغانستان چې راغلی دی او موږ سره دوحې کې په مذاکراتو ناست دی نو د پیل او بنیاد چې دی د دوحې د طالبانو او د امریکایانو موافقه ده دا د هغه په بیس او بنیاد باندې ناست دی او بل عرض مې دا وکړه چې د بلې لوري نه افغان دولت ځان ته یو مشروع سټیټ وایي افغان دولت وایي چې موږ د انتخاباتو په نتیجه کې راغلي او موږ د دوو لویو جرګو مشروعیت اخیستی موږ د یو مستقل سټیټ یا حکومت مؤلفې چې هغه درې ګونې او څلور ګونې قواوې دي هغه لرو زما عرایض کېدای شي پاچا صاحب پوره نه واورېدي یو عرض بل عرض دا دی که دا خبره صحیح چې طالبان په 80% افغانستان ورسره دی او امریکا یې ماته کړه نو بیا د مذاکراتو میز ته څه کېناستل بیا خو هغه دا یوم کال د 15 کال په شان راتګ فاتحانه ته ضرور او هماغسې ورته ضرورت و چې دوی بیا راشي او کابل د کندهار او سپین بولدک نه واخلي او د کولابه پورې جارو کړي او پاکي کړي او ټول په زور او پوځ ما عرض وکړه چې اوس هغه 15 کاله پخوا وخت نه دی اوس دلته یو بل پوځ جوړ دی دلته د دې پوځ سره حمایت شته دلته خلکو د 15 او د 21 کلونو هغه ترخی خاطرې د خلکو یادې دي او خلک په هیڅ شکل باندې هغه حالاتو ته نه ګرځي دا طالبانو درک کړی ده چې په هغه روال چې مخکې دوی راغلي او بیا نشي راتلی ځکه دوی امریکې سره مذاکراتو ته کېناستل که دوی دا حکومت د منځه وړلی شوی او دا حکومت سقوط کړی کله به هم دوی د امریکایانو سره نه ناست دوی لکه په هغه دور کې چې دوی دا حکومت دا چې طالبان مذاکراتو ته کېناستل د امریکایانو سره او دا ورسره ومنله افغان لوري به بیا په مذاکراتو کې داخليږي یا د یو حکومت په حیثیت یا د آزاد افغانانو په حیثیت په یو نه یو شکل یې دریم فریق دوی منلی دی معنا دا ده چې دوی د مذاکراتو منځ ته راغلي او مذاکرات چې کله په یو موضوع باندې کېږي نو چې څه ورکوي څه به اخلي داسې نه ده چې تا میدان د حرب یا میدان د جنګ ګټلی او په ټوله معنا ته حاکم قابض او فاتح او ورته به ستایي نو طالبانو دا هم منلې ده او طالبان په دې هم پوهېږي چې دوی لپاره اوس هغه شرایط هغه وخت او هغه کلونه نشته که 15 کاله پخوا نو اوس طالبان چې مذاکراتو ته ناست یو علت دا دی
چې په دا چې کوم عوامل دي کوم دغه دي اسباب دي چې دوی نشي کولی چې په هغه کلونو په څیر باندې حکومت ته راشي او بیا حکومت لاسته راوړي او بیا په افغانستان کې حکومت وکړي. دا مختلف عوامل دي، دا ډېر بحث ضرورت لري. طالبانو دا منلې ده او په دې پوهېږي، ځکه د مذاکراتو میز ته او دوحې ته حاضر شو. او دریم فریق ځان سره د امریکې او د دوحې په مذاکراتو کې د طالبانو او د امریکایانو په مذاکراتو کې دریم فریق منلی هغه د افغانستان حکومت دی. اوس افغانستان حکومت په هغه سترګو خپل ځان ته ګوري، دا چې ته پاچا صاحب یې مني یا نه مني، دوستان یې مني یا نه مني، د هر چا نظر ته احترام دی او د هغې خپل نظر دی. خو دغه حکومت چې هلته ناست دی دا د یو فریق په حیث اوس ناست دی، دا د هماغې مذاکراتو په بنیاد باندې او د هغې په بیس باندې دا ناست دی. نو دی خپل شرایط لري، هغوی خپل شرایط لري. زمونږ غوښتنه د دواړو لورو نه دا ده چې د افغانستان سوله چې دا اولویت دی، دا ارزښت دی، دا بدیل نه دی. په افغانستان کې چې سوله راغله د طالبانو شرعي او اسلامي نظام هم تطبیقېږي او د اوسني دولت جمهوریت، دیموکراسي، د ښځو حقوق، د بشر حقوق او د احزابو ازادي او نه پوهېږم د مطبوعاتو ازادي او اقتصادي رشد او دغه ټولې چې دوی هم شعار دی او د هغوی هم شعار دی، دوی ځان دپاره ذرایع او اسباب ګرځولي تر څو د مذاکراتو په میز باندې ځان ته یو څه خپله تله درانه کړي او هغوی هم دا کوي. اصلا دلته یو ایمانی، اسلامي او افغاني ضمیر او وجدان نه برخورد پکار دی. افغاني، اسلامي، ملي او وجدان او ضمیر نه برخورد پکار دی. څو نه باید دا طرف، څه نه باید هغه طرف، دواړه تیر شي، دواړه ګوزه شو کړي د افغانانو د خاطره، د افغانستان د سولې د خاطره، د افغانستان د ارضي تمامیت د خاطره، د افغانستان د بهبود او راتلونکي لپاره او په نړۍ کې د یو سیال افغانستان د درلودلو د خاطره. زما رایه هم دا و. رودوال صاحب، تاسو وویل چې د افغانستان حکومت قطر تړون او فریق نیولی دی یا بیس نیولی دی، په هغې باندې خبرې کوي. نو بیا څنګه دوی وایي چې موږ د قطر تړون نه منو چې د هغې په اساس راغلي په دوحه کې خبرې کوي؟ ځکه خو که دوی دغه نه مني د دوی د موجودیت هم بیا بې ځایه دی، ځکه د دوی د همدې تړون په اساس باندې دوی 15,000 کسان پرېښودل، د دې تړون په اساس باندې طالبانو د دوی بندیان پرېښودل، د دې تړون په اساس باندې دوی دوحې ته د بین الافغاني خبرو دپاره راغلل. نو چې کله چې دغه اول دوه ټکي مني، اوس څنګه دا خبره رامنځته کوي چې موږ دا تړون اوس نه منو او دا تړون باید د منځه لاړ شي؟ دغه په خپله دوی ضد نقیص خبرې کوي د افغانستان حکومت. بالکل، زما اشاره هم همدې ټکي ته وه چې د افغانستان حکومت هلته چې تللی دوحې ته مشروعیت د دوحې د مذاکراتو نه او د افغانستان د طالبانو او د امریکایانو د معاهدې نه مشروعیت اخیستی، هلته د یو دریم فریق په حیث باندې ناست دی. نو دا د طالبانو استدلال او منطق دی چې نه یې مني، چې باید وایي چې دو مشروعیت د دې ځینې اخیستی دی او دوی د دې مشروعیت په اساس باندې دوحې ته راغلي، څنګه د دوحې تړون نه مني؟ دا باید طالب وایم دا خبره وکړي. او تاسو د دې سوال پوښتنه باید د افغان طرف ته، زه د افغان حکومت د ویان په حیث خبرې نه کوم، زه د یو آزاد نظر خاوند یم او خپل نظر ورکوم. په نظر زما هدف دا و چې دا د کابل د حکومت نه راځي چې موږ د دوحې تړون اساس نه ګڼو، باید د دوحې تړون نه په غیر موږ په قرآن په سنت خبرې وکړو. زما هدف دا و که کله دوی دا تړون نه مني په بنیاد کې، دغه دوه مخکې ټکي چې تللي دا خو تړون په اساس لري. دلته ستونزه دلته ده. موږ زه غواړم دې ستونزې ته ستاسو آزاد نظر، زه پوهېږم ستاسو خپل اصلا د مذاکراتو بمپس یا مذاکراتو ټکنۍ کېدلو اصلي ټکي هم همدغه دی. دا بهانې دي، دا او د مذاکراتو مخکې دراني صاحب ډېره ښایسته خبره وکړه، د امریکې د انتخاباتو ته ډېر کم وخت پاتې دی او په دې او په هغې بهانو باندې دواړه لوري خاصتا افغان حکومت غواړي چې دا میعاد وځنډوي تر څو د انتخاباتو نتیجه معلومه شي، او د طالبانو لوري چې د ټرمپ حکومت سره معاهده کړې ده، د پمپیو سره یې کړې ده او د خلیلزاد په منځګړتیا د سکاټ میلر په منځګړتیا باندې یې کړې ده. نو د دې موجوده حکومت په حضور وجود او د دې په حکومت کې دوی غواړي چې دغه مذاکرات حل شي، او د افغانستان حکومت غواړي چې دا خبره لږه ټکنۍ کې، لږه یې ځنډنۍ کې تر هغو چې د امریکې د انتخاباتو سرنوشت معلوم شي. که
جمهوریت غوښتونکي ګټونکي او همدا روال همدا منوال او همدا مذاکرات به او بیا به د سر نه ونیسي که دوی به بیلونکي او ډیموکراټان ګټونکي او جو بایدن ګټونکي نو هلته بیا نوې فارموله نوې نظریات نوې طرحې او نوې پریکړې رامنځته شي دام یو بهانه ده او دام د مذاکرات د ټکنۍ کولو لپاره یو ذریعه او اسباب دی چې دا لوري یا هغه لوري لار اچي او د مذاکراتو د بندش او د وروسته پاتې کېدو باعث کېږي زما عرض همدا دی چې دواړه لوري مختلفې بهانې کوي دو د خپل امرار حیات او د امرار حکومت لپاره او هغه د مذاکراتو د تطبیق لپاره د ټرمپ د حکومت په وخت کې او د جو بایدن او دغه د پمپیو د خلیلزاد د استازولۍ په وخت کې هغه غواړي چې دا مذاکرات خلاص کړي ځکه دا مذاکرات دوی هغوی سره د هغوی په حکومت کې کړي که چېرته د امریکا انتخابات تغییر وکړي دې له دا دواړه لوري په تمه دي د ټینګار کوي په دې باندې او هغه تعالل کوي ځانډۍ دا علت یې هم دا دی چې مذاکرات بومبست ته تللي دي بومبست لپاره فقه دا بهانې دي فقه که څوک د جمهوریت دعوه کوي فقه حنفي دلته اکثریت دی په سل کې 15 یا 90 کسه خلک دلته د حنفي فقه اوسېدونکي د جمهوریت کې یو رای ما مخکې عرض وکړه دا ارزښت ټاکونکي ده او دا لوري ورکوونکي ده نو یو رای هم اکثریت تثبیتوي دا بهانه ده د حکومت نوم دا بهانې دي د حکومت طرز او څرنګوالی دا بهانې دي او دا د مذاکراتو د ټکنۍ کولو لپاره چې څنګه وکړلی شي دو د فرصت نه استفاده وکړي او 15 ورځې مذاکرات شاته ووځي تر څو د امریکې د ټاکنو دغه معلوم شي وروستی پایلې او سرنوشت د همدې ټکي ته ستاسو د اخري ټکي چې فرضاً بهانې لټول کېږي که تاسو د قرارات او هم ګورئ په دې کې د راتلونکي اسلامي حکومت ذکر شوی دی د دولت او د نظام ذکر نه دی شوی یعنې چې په افغانستان کې به بل حکومت جوړیږي نظام پاکله باندې دلته خبره نشته دا چې په افغانستان کې نن د نظام خبرې کېږي او نن د ارزښتونو خبرې کېږي او نن د لاسته راوړنو خبرې کېږي په دې کې اصلا هېڅ ذکر نشته دی ستاسو سره زه په دې موافق یم چې دواړو خواو نه دلایل پیدا کېږي تر څو چې دا خبرې شاته لاړې شي متوکل صاحب ډېر وخت کېږي چې منتظر دی متوکل صاحب لنډ خپل نظر راته وبیا بېرته پاچا صاحب فکر کوم ټلیفون ته راغلی او غواړي د رودوال صاحب نه بیا وپوښتنه ولري ډېره مننه ګردو حاضرینو ته خپل سلامونه وړاندې کوم زما دغه یو دغه و چې که رښتیا موږ د اسلام په خوا روان یو او اسلام زموږ بنسټ دی نو ولې وخت چې موږ په نتیجې ته نسوای رسېدلی موږ باید قرآن او حدیث ته مراجعه وکړو دغه آخري دغه دی زموږ بنسټ دی چې هغه ته باید موږ مراجعه وکړو او موږ هغه ته مراجعه نه کړو طالبانو موافقه د امریکا قبلوي لیکن قرآن ته او حدیث ته مراجعه نه کوي او زما په نظر دا دوی ډلې دي دلته چې دوی صلح په افغانستان کې نه غواړي یو دا کمونستان دي د پخوا کمونستان چې هغه په دغه ډله کې دي جنګ سالاران دوی نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راځي همیشه بهانې جوړي دا د مذاهبو دا چې دوی مخته راوړي دا ګرده بهانې دي د دې خاطر مذاهب چې دي ګرده یو مکتب دی موږ د بنسټ اسلام دی او موږ باید ګرده هغه اسلام ته ورسو قرآن ته ورسو حدیث ته ورسو او د هغه څخه کومک وغواړو او د هغه په لار کې مخته ورسو او زه فکر نه کوم چې د ملت شوالی او د ملت تجربه یا د ملت لپاره شوالی دوی نه غواړي د دوی د قدرت جنګ دی چې دوی غواړي هر یو علیحده قدرت ته مخته ورسي څه حکومت اوس فعلا غواړي چې دا قدرت وساتي او طالبان دي چې هغه غواړي چې قدرت ونیسي دا د قدرت جنګ دی ګرده وطن ګرده ملت بیچاره ګرده چوکر کړه اوس وګورئ چې په کابل کې څنګه حال دی غلاوې دي جنګ دی خلک مري دا د اسلام لار ده دا خو په اسلام کې هم ویل سوي چې تاسې مسلمانان مه وژنئ دا خو بیچاره خلک دي ملت دی دا تاسې وژنئ نو پر دغه باندې که تاسې یو څه رڼا واچوئ د خلکو دپاره ډېره مننه ستاسې د وخت چې مو راکړئ رودوال صاحب مهربانه شئ
متوکل صاحب ډېر ښایسته نظریات لرل. متاسفانه موږ په افغانستان کې ولیدل ډاکټر صاحب د شریعت او اسلامي نظام یا نعوذ بالله او خدای دې نه کړي چې داسې دوی یو حربي په شکل او د افزارو په شکل استعمال کړ. موږ ولیدل چې داعش تور بیرغ پاس لګولی او ورلاندې هغه څوک چې د طالب جنګیالی دی هغه یې حلال کړ، هغه به الله اکبر چغې وهلې او داعش به حلالو. داعش د خلافت د شریعت او د اسلامیت دعوه کوله. خو دا هم لیدلی دي چې طالبانو برعکس بیا داعش په همدې شکل برخورد ورسره کړی دی او دوم د شریعت خبره کوله. شریعت دلته د شریعت نه متاسفانه د افزارو او د جنگ د حربي په شکل استفاده کیږي او شریعت ډیر سو او ډیر بد استعمال کوي. هر فریق دلته په افغانستان کې زموږ شریعت او شرعي نظام او شرعي شعائر چې دي دا ډېر سپېڅلي دي، دا زموږ مقدسات او ارزښتونه دي. متاسفانه د دې نه خلکو بده استفاده وکړه. اوس څوک په دې باور هم نه کوي چې څوک د شریعت او د اسلامي نظام چغې وهي، ځکه عملا دلته دې وطن کې خلکو هر شریعت، هر اسلامي نظام او هر اسلامي موډل په خپلو سترګو ولیده چې هغه شی چې د شریعت سره په مغایرت کې دی، د سنتو د احادیث سره په مغایرت کې دی، دلته تطبیق شو، دلته ولیدل شو، دلته موږ شاهدان یو، ویډیوګانې شته، ثبوتونه شته، کلي او کیسې ډکې دي، خلک روایتونه کوي، خلک نقلونه کوي چې کینې دغه ټولې بدبختۍ زموږ د تاریخ یوه برخه ده اوس. او زموږ خلک متاسفانه چې د دې مستند او ژوندي شاهدان دي او دا اوس موجود زما او ستا په کلي ولس کې د دغې خبرو. کاشکې چې هسې چې د متوکل صاحب نظر دی، هسې چې زما او ستا فکر دی د شریعت په اړه، د شریعت په وړاندې شریعت ته او مقدساتو ته د احترام دغه ښکېلو اړخونو شریعت ته په همدې سترګه کتلې او د شریعت نه یې همداسې یو استنباط لرلی. متاسفانه چې په عمل کې موږ د شریعت تطبیق او د شریعت هغه عملی شکل موږ ډېر بدل او ډېر قبیح شکل باندې دلته خلکو ته زموږ شریعت معرفي کړ. متاسفانه چې دا ستونزې زموږ په خاوره، زموږ په وطن، زموږ په خلکو کې وي. مننه. رودوال صاحب بختي چې پاچا صاحب ته لاړ شو، ځینو دوستانو ځینې میسیجونه رالیږلي دي چې یو اړخیزه دریځونه دي او لږې سختې خبرې پکې ویل شوي دي چې دلته د یادولو وړ نه دي. زما هیله دا ده چې د روغې جوړې پاکله خبرې وشي او نه داسې یو طرفه یو اړخیزه یا د حکومت په ګټه یا د طالب په ګټه دریځونه وشي. مننه. پاچا صاحب مهربانه شئ. زه ډېر عفوه غواړم باداره چې خبره دا ده چې افغانستان دوه خبرې دي. امریکایان تللي دي افغانستان ته د یو جګړې دپاره چې امریکا ته په دې جګړه کې دغه شوه او د افغانستان حکومت استفاده وشوه او دلته جګړه وشوه او امریکایان لاړل. امریکایان چې لاړل حکومت یې چپه کړه او بل حکومت یې راوستی دی او د حکومت کار نه ورکوي. 20 کاله کېږي وروره او د دې په مقابل کې هغه څوک چې راپاڅېدلي او د استقلال دعوه کوي هغه نن سبا ډېر قوي دي او د خپل امریکایان په دې اقرار کوي چې د 80% ځمکه هم نیولې ده او په خلیلزاد د ازادۍ د راډیو سره په ډېر ډاګه باندې ویلي چې ملا برادر ډېر ازادي خواه شخصیت دی او هغې ته احترام وکړو وروره. نو دې چې دا خبره کوي نور خلکو به خود کوي. اوس خبره دې ته را رسېدلې چې موږ او تاسو ټول افغانان یو په دې پوهېږو چې په افغانستان کې د خارجي په زور حکومت د تاریخ په اوږدو کې وروره نه دی چلېدلی او دا هم نه چلېږي. داسې د وخت ضایع ده چې د وخت ضایع کوي او ډاکټر صاحب اشرف غني په دې خبرې کوي چې والا زموږ حکومت اسلامي دی او نظام دی او دا دی او آخر چې پوښتنه وکړي د امام حسین صاحب ته د خدای پاک زوی وي. دا خو امکان نه لري نو چې دا چې داسې حکومت جوړ شي د خارجیانو په زور. امریکایان په دې قانع شوي دي چې زموږ نور دلته حکومت نشو کولی. دا حکومت چې موږ راوستی دا غلط حکومت دی. د دې حکومت د خپله د امریکایانو اولنی سړی چې کارزی صاحب دی چې وایي چې د افغانستان مستعمره شوی دی او باید آزاد شي. نو په داسې یو حالت کې څنګه کېدلی شي چې دا حکومت پاتې شي؟ خو که څوک غواړي چې صلح راشي، رښتیا واقعي خبره دا
ده چې امریکایان باید د افغانستان نه وځي او کړي چې دا وطن په خپل سرنوشت باندې خپل ځان ته معلوم کړي. دا ځله د روسانو سره جګړه ډیر تفاوت لري. دلته واحد لیډرشپ دی، دلته طالبان یو غټ قوت دی، 50-50% افغانستان ورسره دی. موږ په سترګو ګورو او تر څو پورې چې دا حکومت رې نشي خپل ځای ونیسي او دا بل حکومت چاپني کی او خلکو ته دا مجاز پیدا نشي چې وګوري چې څه کیږي څنګه روان دي. پس دا غینه به د افغانستان ولس خپل تصمیم نشي چې دا حکومت ومني کنه. مګر په دغه اوسنۍ تاریخي مرحله کې چې کومه اوس دغه واقع ده، خو داسې معلومیږي چې امریکایان د افغانستان نه وځي او چې وځي لکه روسان چې ووتل او پاپې حکومتونه یې چاپه شول. زه فکر کوم دا حکومت هم چاپه کېږي او دا جګړه به هسې د خلکو تباهي. زما په عقیده ښه کار دا دی چې دا قدرت د طالبانو ته اول وسپارل شي او بیا وروسته وکتل شي چې دوی د ملت سره څه کوي. که دوی ملت ته حق ورکړ، رایه ورکړه، د ملت په رایه راغلل او حق یې ورکړه او دوی انتخاب کړل، خو ډیر که داسې نه وه د افغانستان ملت د دې اوږدو مبارزو سره په کلونو آموخته دی او د سکندر نه تر چنګیز او د چنګیز نه تر انګریز او د انګریز نه تر روسه اوسه پورې دا جګړه کړې او خپل سرنوشت زما په عقیده معلوموي. زه په دې عقیده یم چې پرېږدي چې یو وارې معلومه شي چې دا جګړه ختمه شي، امریکایان د افغانستان نه ووځي او زه په دې باور نه لرم چې دا حکومت د اشرف غني حکومت یا اسلامي حکومت نه دی، افغاني حکومت نه دی، دا یو پاپټ حکومت دی، نوکر حکومت دی د افغانستان ولس. ګورئ موږ او تاسو افغانان راځئ چې صادقانه خبرې وکړو. داسې دا خو غلط کار دی. همیش د دې جګړو رهبري ملایانو کړې ده، بل چا خو نه ده کړې. او هغه چا چې کړي د هغه هم ډېر ټینګ مسلمانانو. ولا وزیر اکبر خان هم دا اوس ژوندی کوي او ته ورته ووایې چې لیلن زما رهبر دی، ولا په دې توره راوباسي اول د هغه سړي سر وایي چې لیلن زما رهبر. پاچا صاحب دلته متعصب مسلمان بل څوک نه و. پاچا صاحب دلته د افغانستان ملت ته اجازه وګوري یو وارې دا قصه آرامه شي. دا خلک د امریکایان د افغانستان نه باید ووځي. پس د هغې نه دا حکومت چاپه کوي او چې چاپه کوي ښه کار دا دی چې دا حکومت هغه چا ته تسلیم شي او یو جرګه راشي چې تسلیم شي او چا ته او بې پس د هغې نه وکتل چې څوک څه کولی شي. پاچا صاحب خبره داسې چل دی دلته څو ستونزې دي به ستاسو په خبره کې. اوله خبره دا ده دلته خو بیا بحث زما او ستا ترمنځ شروع نه شي. اوله خبره دا ده چې تاسو وایئ چې دا ملک په دې جنګونو باندې عادت دی تر څو به دا ملت په جنګ باندې جنګېږي او همداسې به دا کارونه مخې ته ځي. که خبره د زور شي چې په زور باندې څوک حکومت ونیسي او د زور والا ته باید حکومت تسلیم شي، نو سبا کیدای شي که طالبان په قدرت راشي او یو بل ځواکمن پیدا شي او د طالبانو په مقابل کې راجګ شي او دوی سره جنګ وکړي او هغه دې مرحلې ته ورسیږي چې دا حکومت نور وخت کېدو شي. آیا باید موږ هغه حکومت هم باید په هماغه وخت کې ومنو دا که رقم حکومت ځکه په زور باندې راځي؟ دا خو د زور خبره خو دغه مشکلات لري چې د یو حکومت مقابل کې بل حکومت په زور باندې رامنځته کېږي او نتایج دا کېږي چې دغه ملت سره په وینو کې رنګېږي. د زور مسله دې ته راځي. دا خبره په دې کې ما خو مخکې ډاکټر صاحب یو سوال وکړ چې تاسو د دنیا کې داسې یو مارکسیست ماته وښیوئ، داسې یو مسلمان ماته وښیوئ، داسې یو نشنلیست او ملیګرا ماته وښیوئ چې هغې مبارزه کړي او قدرت یې نیولی. دا خو صحیح ده خو خبره ګورئ ماوتوسینګ دی، که خمیني دی. پاچا صاحب دا تجربې موږ تکرار کړي، موږ یې نتیجه لیدلې ده. د کمونستان د خلقانو حکومت په زور باندې راغی، نتیجه موږ ولیده. د مجاهدینو حکومت په زور باندې راغی، نتیجه موږ ولیده. د طالبانو حکومت په زور باندې په اوله دوره کې راغی، نتیجه موږ ولیده. د امریکایانو حکومت په زور باندې راغلل او په افغانستان کې یو حکومت قرضیه کېنه او نتیجه موږ ولیدله. که دا حکومت هم په زور باندې راشي نتیجه به بیا هم خراب وي. نو څنګه به وبخئ مومند صاحب، نو څنګه ډاکټر صاحب حکومت راشي چې ډاکټر صاحب اشرف غني وایي چې په زور رانشي، نو خو ډاکټر صاحب اشرف غني وایي چې زما جنازه د ارګ نه ونه وځي زور ته راغلی. خبره دا ده زموږ اصلي خبره دا ده چې دواړه خواوې د زور نه کار اخلي، دواړه خواوې زور غږي. زور د دې خبرو د حل نه دی. خبره په دې کې ګورئ موږ او تاسو پښتانه یو، پښتانه په خپل منځ کې افغانان بیا افغانانو کې پښتانه یو. پښتانه د جرګې اصول لري، تم په دې پوهېږي او زه هم په دې پوهېږم، تا هم جرګې کړي او ما هم جرګې کړي دي چې پښتانه اول واکونه اخلي، واکونه چې واخیسته په منځ کې تیږه ږدي، تیږه چې کېښوده
په هغې کې اوربند رامنځته کېږي او بعد د هغې نه جرګمار خلک کیني او د دواړو خواو ترمنځ هغه چې د زور غږوي د هغوی خپل منځ کې سره کیني او خبرې تفاهم ته سر رسېږي. زما په نظر باندې په افغانستان کې یو جرګماره ډله په کار ده، همدا اته ورشه په منځ کې جرګه او کسان خو د نور کسان دي چې دواړو خواو باندې پوهېږي، په جهاد کې هم برخه اخیستې ده، سیاسي مبارزه هم کړې ده، تجربې هم لري، هر څه لري. خبره په دې کې ده چې دغسې یو درېمګړې جرګه په کار ده چې د دواړو خلکو په منځ کې کښېني، دوی دواړو خواو د خپل زور نه چې غږوي د هغې زور نه راښکته کړي، هغه اصلي مسایلو ته متوجه کړي، ځکه دلته ملت مطرح ده، دا خو ځان له مطرح نه دی، قرباني خو ټول ملت ګرځي، دوی خو پکې څوک مړه نه شو که نه. نه پکې دا قربان زه پوهېږم ستاسو په خبره، مګر دا خبره خو د کابل حکومت د ټولو نه اول نه مني. هغه وایي چې زما مړی چې د ارګ نه ونه وځي زه نه پرېږدم. پاچا صاحب چې نه مني بیا به د کابل حکومت ملامتوي، طالب خو به ملامته نه وي که خبره دا ده چې هغې نه مني، دا فلحال هغه دې خبرې کوي، نو خو دا به څوک ملامته کړي، دا درېیم ته اجازه نه ورکوي د کابل حکومت. ګورئ پاچا صاحب په جرګې داسې نه کېږي چې دواړه خوا جرګې جرګمار خلک په خپله راپاڅي او ورته وایي چې دا ښکار بنګه کوو، په منځ کې سره کښېني. خیر دا بحث به سره بل وخت کې وکړو، دا د جرګو بحثونه اوږده دي. رودوال صاحب بحث خو تاسو د پاچا صاحب دریځ واورئ، تاسو پکې خپل نظر ورکوئ ورکوئ، بعد د هغې نه به زه پروګرام یو 10 دقیقې وخت لرو بیا به سره راټول کړم. سلام او احترام ټولو ته، بیا نوي دوستان او میلمانه راغلي هغوی ته سلام. پاچا صاحب خو ښایسته غږېږي او ډېر ښه نظریات یې لرل، د هغې نظریاتو ته زه ستاسې د خبرو تایید په دې وخت کې کوم. په زور کلي نه کېږي، جنګ د حل لاره نه ده او د والصلح خیر زمونږ د غرا شریعت او دا د پروردګار حکم دی، والصلح خیر. سوله په جنګ کې دا بیل بحث دی، جنګ بیل بحث دی. که د جنګ خبرې کوو نو 42 کاله زمونږ وشو او کومې نتیجې ته نه یو رسېدلي. بیا هم سوله او مذاکرات د جرګې په شکل دوحه کې دا جرګه ده، زمونږ سنتي شکل نه ده، دا په بین المللي سویه ده او په دولتینو په شکل ده او د غټو فریقو او حریفانو په کرکټر او رول کې ده. مګر سوله اولویت دی، سوله قیمت نه لري. زما خبره او نظر دا دی، سوله د سولې نه لوړ ارزښت موږ نه لرو. پروردګار وایي چې والصلح خیر، بس د ده نه بهتر څه شی نشته. نو که موږ مسلمانان یو، موږ افغانان شکر الحمدلله ټول مسلمانان یو، موږ باید په دغه باندې رسۍ باندې موږ ولې کلکې کړو چې هغه سوله ده. اوس یو چانس دی او زرین چانس دی، دا چې بیس د طالبانو او د امریکایانو مذاکرات دي، دا چې بیس د طالبانو انعطاف او دغه د دریځ نرمښت دی، دا چې د افغان حکومت دی، که د هر لوري دی موږ دې ته ښه راغلاست ویو او موږ د دې تایید کوو. زمونږ پیشنهاد، زمونږ عرض دا دی چې دې ولس باندې نور رحم پکار دی. دا خلک دې د خپلو هغه په اصطلاح سرو لیکو سرو کرښو نه تېر شي. ما عرض وکړ چې اوس هغه کلونه دي چې طالبان بیا په فاتحانه شکل او په فاتحانه انداز بیا راشي. دلته اوس نړیوالې ټولنې مداخله کړې ده، دغه اردو دا پوځ حمایه کوي، دلته روس خپلې ګټې لري، دلته چین خپل ملاحظات لري، دلته ایران خپل ملاحظات او صلاحیت لري. نو فلهذا زمونږ سوله چې دا بهرنی بود د داخلي نه ډېر پیاوړی او قوي دی، هغې ته هم په پام کې نیولو سره یو اړخ. بله دا ده چې دلته چې دا د طالبانو او د حکومت ترمنځ دا د سرو کرښو ټکی چې دی، دا د سولې خبرې نه دي او دا د جنګ د دوام په معنا دي. دا د حکومت د دریځ کې دی او که د طالبانو دریځ دی، دا دواړه سم نه دي، دا د افغانانو او د سولې په خیر نه دي. زمونږ پیشنهاد دا دی چې دواړه فریقه دي د خپلو سرو کرښو نه تېر شي او سولې ته دې ترجیح ورکړي. که سوله راغله د ټولو سرې کرښې
د ټولو لوړ ارزښتونه چې دوی په اصطلاح ورته خپل ارزښتونه وایي هغه تامینېږي، هغه تطبیقېږي او هغه لاسته راځي. افغانستان نور د جنگ توان نه لري. دا زمونږ د افغانانو په استعداد او توان پورې اړه لري، د دواړو فریقو، هم د حکومت هم د طالبانو، چې څنګه دلته رول بازی کی او څنګه دوی خپل کې جوړ راشي چې هم پاکستان، هم ایران، هم روس، هم چین، هم د منطقي هیوادونه، هم نړیوال قدرتونه ونشي کولی چې خپل موخې د افغانانو په سوله کې، د دوحې په مذاکراتو کې او د افغانستان په راتلونکي کې ولټوي. دا د دوی د ځیرکتیا، د دوی د وجدان، د دوی د ضمیر، د دوی د افغانیت، د دوی د اصالت او د دوی د بشري خواخوږۍ پورې اړه لري. د دواړو فریقو، که څه طالبان دي که څه د حکومت خوا ده، چې دوی باید انعطاف وکړي، دوی باید خپلې لیکې پرېږدي، سرې لیکې پرېږدي او دا ایله د خبرو د دوام، د خبرو د بمبست، د خبرو د ټکنۍ کولو لپاره دا بهانې نه کړي او نور په افغانانو رحم وکړي، د افغانستان په ولس رحم وکړي او د خدای نه ویریږي د افغانستان مظلوم ملت ته یوه سوله راوړي. او الله تعالی دې هغه ورځ راوړي چې موږ د همداسې یو ویډیو کانفرانس له لارې د همداسې یو پیغام او د همداسې یو زیری اورېدونکي. مننه رودوال صاحب. د پروګرام په پای کې غواړم دا خبره راټولې کړم. سوله زموږ یو ضرورت دی. زموږ بې د سولې نه ژوند نشو کولی. په دې کې شک نشته دی چې امریکایان د اشغالګرو په توګه د وطن ته رالل. په دې وطن کې حکومت و، دا که چا معنا او که نه معنا یو قانوني حکومت موجود و، هغه حکومت یې ړنګ کړ او بل حکومت رامنځته شو. هغه حکومت له بده مرغه په پردیو خپو ولاړ حکومت و. د افغانستان خپلواکي د ګواښ لاندې راغله. امریکایان وځي او امریکایان باید وځي. هغوی هم دې وطن کې نور نه پاتې کېږي او نور په دې وطن کې پاتې کېدل هم ګټه نه کوي. افغانستان باید یو خپلواک هېواد وي، په خپلو خپو ولاړ هېواد وي، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په هرې برخې نه باید دغه هېواد خپلواک ولري، خپلې فیصلې په خپله وکړي، نه د امریکا خبرې ته غوږ کېږدي او نه د بلې خبرې ته غوږ کېږدي. خپله راتلونکې باید په خپله وټاکي. په افغانستان کې د یو رښتینی اسلامي حکومت چې په رښتیا سره په اسلامي اصولو باندې ولاړ وي، نه یوازې په نوم باندې اسلامي، لکه یا چې اوس اسلامي دی یا د پاکستان اسلامي دی یا د نور اسلامي دی، د دنیا کې چې ګوري د ټولو لیبل اسلامي دي، اما په واقعیت کې چې ګوري کارونه ټول غیر اسلامي دي. اسلام د حکومت جوړولو لپاره خاص اصول لري. د اسلامي حکومت موخې ټولنیز عدالت دی. د اسلامي حکومت موخې د خلکو د ژوند نه دفاع ده. د اسلامي حکومت موخې د خلکو د حقونو نه دفاع ده. اسلامي حکومت ټولنې ته ښېګڼې راولي. په هغې کې د انسانانو حقوق محفوظ دي. هغې کې د قدرت مسله مطرح نه ده، ځکه چارواکي یوازې د دې لپاره کار کوي چې خلکو ته خدمت وکړي، نه خپل قدرت وساتي. که دغه ټکي په نظر کې ونیول شي او په رښتیا سره د اسلامي فطرت د لارښودنې لاندې، د قرآن او د سنت د لارښودنې لاندې په افغانستان کې یو واقعي اسلامي حکومت رامنځته شي، دا چې هر څوک راولي، هر نوم که ورته ورکړي، دا که ورته امارت وي، دا که ورته جمهوریت وي، دا که ورته بل نوم ورکړي، هر څه نوم چې ورکړي، نوم او لیبل مهم نه دی. مهمه د حکومت مطرح او د حکومت فکر دی چې څنګه حکومت باید په افغانستان کې رامنځته شي. مګر دا هغه وخت کې رامنځته کېدی شي چې یو هېواد په سوله کې ژوند وکړی شي، یو هېواد کې سوله حاکمیت ولري، یو هېواد کې یو کس خوب وکړی شي او د دې ډار ورسره نه چې به مې کور غلا شي، یو سړی دومره وکړی شي چې بهر د پیسو سره ووځي، بهر د ټلیفون سره ووځي، بهر یو سودا واخیستی شي، په دې باندې ډاډمن شي چې ماښام نه به ژوندی کور ته راځي، په کوم بم کې نه الوځي، په کوم ځانمرګي کې به نه مري. دغسې فضا چې رامنځته شي، په هغې کې قدرت هم ساتل کېږي، په هغې کې ټولنه هم ساتل کېږي، په هغې کې د مملکت هم مخې ته ځي، پرمختګونه هم رامنځته کېږي. مګر دا هغه وخت کې کېدی شي چې د جنګ متخاصمې ډلې
د صبر او د زغم نه کار واخلي، د افغانستان واقعیتونه سره وپېژني. موږ دلته نه د طالب طرفداري کوو نه د حکومت طرفداري کوو. زموږ هدف د سباوون د خپرونې هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره هغه نظریات چې دوی د نظر نه غورځېدلي ده، ځینې ټکي موږ سخت دریځ ځکه نیسو یا سختې خبرې ځکه کوو چې دغه کسان د دواړو خواوو دې ته متوجه دي حتما، اما کیدای شي کله د فکر نه ووځي موږ یو فکر بیرته دې ته راواړوو. ځکه زموږ غوښتنه په افغانستان کې سوله ده، زموږ غوښتنه په افغانستان کې یو اسلامي حکومت رامنځته کول دي، زموږ غوښتنه په افغانستان کې یووالی او ورورولي ده، د خلکو په منځ کې، د ولسونو په منځ کې، د قومونو په منځ کې داسې یو فضا رامنځته کول دي چې افغانان په فکري لحاظ، افغانان په فزیکي لحاظ باندې، افغانان په اقتصادي لحاظ باندې، افغانان په سیاسي لحاظ باندې د برم خاوندان خلک دي. نه یوازې دا چې په افغانستان کې سوله او ژوند وکړي شي، بلکې په نړۍ کې هم دوی وځلیږي، په نړۍ کې هم دوی وایي چې یاره صحیح ده موږ یو 15 کلن تاریخ لرو. موږ د 15 کلن تاریخ خبرې کوو، مګر له بده مرغه دغه 15 کلن تاریخ نمونه تر اوسه پورې موږ نړۍ ته د 40 کلونو کې وړاندې نه کړه چې زموږ د 15 کلن تاریخ نمونه څه شی ده، موږ څه کړي دي. ستر احمد شاه بابا د حکومت سره څنګه یو ځای کړ، میرویس نیکه د مملکت سره څنګه یو ځای کړ، د بایزید روخان فلسفه څه شی و، د خوشحال خان خټک فلسفه څه شی و، د الرحمن بابا په تصوف کې څه پراته دي. همداراز نور موږ علما لرو، موږ مشاعر لرو، موږ ډېر ښکلې زیرمې لرو، علمي او فکري زیرمې. دغه زموږ د تاریخ یو برخه باید وګوري، دغه باید موږ دنیا ته او دا هغه وخت کې کېږي چې موږ د زغم نه، موږ د ورورولۍ نه او موږ یو بل ته د تحمل نه کار واخلو. په همدې هیله باندې د نن ورځې پروګرام پای ته رسوو. ستاسو د افغانستان کې شپه بخیري او په لویدیځو هېوادونو کې ټولو اورېدونکو او ګډون کوونکو ته ښه ورځ غواړم. کور مو ودان. ډېره مننه ډاکټر صاحب. بیا هم د سباوون د خپرونې د لیدونکو او ګډونوالو نه ډېره زیاته مننه کوم. په هر ځای کې چې یاستئ موږ سره وئ. البته د فیسبوک صفحه نن ګرمه وه، میسجونه پکې ډېر وو. خدای دې وکړي چې سوالونو ته هم جوابونه ورکړل شوي وي. که راسن هم جواب نه ورکړی، هغه په دې خاطر باندې چې د سوالونو په محتواتو کې ستاسو سوالونه او جوابونه وو او نظریات مو هم شامل وو. موږ سره خپل روابط وساتئ. موږ خوشحالېږو چې ستاسو نه واورو او هدف هم همدا دی چې تاسو لیدونکو او اورېدونکو موږ سره په دې بحثونو کې برخه واخلئ، همیشه اوسئ. ښه شپه درته غواړم ټولو ته. الله مو جوړ لره په هر ځای کې چې یاستئ. د خدای په امان. د افغانستان کې د تلپاتې صلحې په هیله.